دوهمه طبقه علما دي. د علماو په باره کې الله تبارک وتعالی په سورة آل عمران کې 104 آیت مبارک کې فرمایي چې له تاسې څخه دي یوه ډله د عالمانو داسې خلق دي چې هغه خلق خیر ته را دعوت کوي. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، خیر ته یې رابولي. خیر اسلام ده، د اسلام اعمال دي. یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، په معروف باندې به امر کوي او له نارواو څخه به منع کوي. دا معروف که د هر چا په باره کې دی به یې ورته خوښوي، که د رعایتو عامو لسونو په باره کې، که د حکامو د امراو په باره کې. او دغه د منکر رد و د منکر انکار کول به دا د ټولو په باره کې د عالم کوي، که هغه د ولات الامورو په باب کې او که د عام رعایت په باب کې چې ناروا کار کوي نو دی به د هغه رد کوي. و اولئک هم المفلحون، بیا دا علما کامیاب دي. او که دوی کتمان حق وکړو، لکه ابو علي دقاق وایي چې الساکت عن الحق شیطان اخرس، ساکت له حقه دا شیطان اخرس ده. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې که په حق باندې چشم پوشي عالم وکړه نو دین یې وران کو، دا دین ورانوي. او دا د علماو وظیفه جوړیږي چې د پاچا په مخ کې به هم حق وایي او د حق به هم تتبع کوي، پلټنه به کوي. هغه مروجه شی چې ده ته په ذهن کې حق ښکاره سوی د هغه به پلټنه کوي چې آیا واقعا د ده ذهن په حق باندې چلیږي او که په ناحقه باندې ده. د نړۍ هر غافل په اذان ویښه وم، زه بلال خو به ولې جهان ویښه وم، زه بلال خو به ولې جهان ویښه وم.